د برېښنایي ګمرکي اسهال لیک د پاڼې ډکولو ویډیویي لارښود. د برېښنایي ګمرکي اسهال لیک د پاڼې ډکول. د برېښنایي اسهال لیک په ایجادولو سره سوداګر کولی شي د خپلو سوداګریزو توکو له لیږد وړاندې د سیکوډاپ سیستم کې خپل اسهال لیک ډک او ثبت کړي. د شارټکټ له لارې د اړوند یوزر له ترلاسه کولو وروسته د کمپیوټر صفحې ته ولاړ شئ. د اسیکوډا له سیستم سره تر وصلېدو وروسته لاندې بکسه پرانیستل کیږي. د اسیکوډا له ورودي صفحې له خلاصېدو وروسته د یوزر او پاسورډ په ورکولو سره د اسیکوډا سیستم سره وصلېږئ. وروسته بیا د مفصل اظهار لیک برخې ته ورځئ. ګمرکي اظهار لیک خلاصوئ. د لیږدونکو توکو او حمایوي اسنادو سره سم به یې خانه‌پوري او ثبتوئ. له ګمرک سره د توکو وصلېدل. ستاسو د لارۍ او توکو ځانګړنې د دروازې له سیستم سره ثبتېږي او توکي مو اړوند هنګر ته استول کیږي. لارۍ د ډیجیټلي تلې له پاسه درېږي. د توکو له تللو وروسته لارۍ سکنر ته استول کیږي. د تلې او سکنر ټول معلومات په اتومات ډول د سیکوډا ډیټابیس ته استول کیږي. د ګمرک لخوا ګمرکي مراحل. د پذیرش برخې مامورین له سوداګر یا استازي څخه حمایوي اسناد ترلاسه کوي او د طی مراحلو او اړوندو مامورینو ته تر رسیدو پورې په سیکوډا سیستم کې پر مخ وړل کیږي. که چیرې دغه توکي شنه لیکه غوره کړي نو پرته له فزیکي تشریح او د اسنادو له چک د تایید وړ ګرځي او د ګمرکي دین له ورکولو وروسته به ترخیص شي. که چیرې دغه توکي زیړه لیکه غوره کړي حمایوي اسناد یې چک کیږي او که چیرې توکي سره لیکه غوره کړي هم یې فزیکي تشریح او هم یې د اسنادو چک ترسره کیږي. که چیرې په فزیکي تشریح او د اسنادو په چک کې کمی یا ملاحظه وي بیا د کیوري برخې ته راجع کیږي. له ټولیز طی مراحل وروسته اړوند محموله له خروجي لارې بهر کیږي. ګام په ګام د برېښنایي ګمرکونو په لور.